اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به د دوو داسې مثلثونو منطبقوالی در وپېژنم چې درې واړه زولې سره مساوي وي. د دې حالت د ثبوت لپاره تاسو ته دوه مثالونه در وړاندې کوم. لومړی مثال داسې دی چې که د دایرې داخل په دوو مثلثونو کې د ای بي زوله د ډي ای زولې سره مساوي وي، نو غواړو ثبوت کړو چې دواړه مثلثونه یو د بل سره انطباق منونکي دي. له دې مخکې تاسې دغه په یاد ولرئ چې د دایرې شعاع هغه خط ته وایي چې د دایرې د محیط او مرکز ترمنځ موقعیت ولري. د دایرې قطر بیا هغه خط ته وایي چې د دایرې د مرکز څخه تیر شي او د دایرې د محیط دوه نقطې سره وتړي. او دریمه خبره دغه یاد لرئ چې د دایرې شعاع هرې خواته تل مساوي وي. نو د دغو خبرو په پام سره د ای بي سي او د ډي سي ای په مثلثونو کې دغه مساوات لیکلی شو چې ای سي مساوي ده د سی ای زول سره، ځکه چې ای سی او سی ای دواړه د دایرې شعاګانې دي. لکه مخکې مو یادونه وکړه چې د دایرې شعاګانې هر وخت لپاره سره مساوي وي. نو د دې خبرې پام سره لیکلی شو چې ای سی مساوي د سی ای ده، ای سی مساوي د سی ای ده. د بلې خوا نه بي سی او سی ډي هم د دایرې شعاګانې دي، نو دا هم سره مساوي دي. بي سي زوله مساوي ده د سی ډي زوله سره. دریمه خبره مو په شرط کې په نظر کې نیولې وه، هغه هم رااخلمه، یعنې ای بي زوله مساوي ده ډي ای زوله سره. دا چې د ای بي سي او ډي سی ای په مثلثونو کې درې واړه زولې سره مساوي دي، نو ویلی شو چې دغه دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي. ای بي سي مثلث انطباق منونکی دی د ډي سی ای مثلث سره. ښه، دویم مثال داسې دی چې د مستطیل داخل د مستطیل د قطر پر اساس دوه رامنځته شوي مثلثونه یو د بل سره انطباق منونکي دي. د انطباق منلو د ثبوت لپاره لومړی دا وایم چې ای بي زوله د سی ډي زولې سره مساوي ده، ځکه چې په مستطیل کې دوه په دوه مخامخ زولې سره مساوي وي. نو د دې خبرې په پام سره د پورتني مثلث یعنې د ای بي ډي مثلث د ای بي زوله د ښکتني مثلث ای بي زوله د ښکتني مثلث د سی ډي زوله سره مساوي ده. دوهمه خبره د همدغو زولو په شان ای سی د بي ډي سره مساوي ده، ځکه دا هم یو بل ته مخامخ زولې دي. ای سی د ښکتني مثلث زوله ده او بي ډي د پورتني مثلث زوله ده. لیکو چې ای سی هم مساوي ده د بي ډي زولې سره. دریم ای ډي چې د مستطیل قطر دی، دغه په خپله د دغو دوو مثلثونو مشترکه زوله هم ده. نو د دې خبرې پر اساس دا هم د دوی ترمنځ مساوي ده، یعنې ای ډي مساوي ده ای ډي. دا چې په دغه دوو مثلثونو کې هم درې واړه زولې سره مساوي دي، نو دغه مثلثونه یعنې ای بي ډي د ای سی ډي په خپل منځ کې انطباق منونکي دي. درنو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږمه، بیا لا په امان.